عزتمندو د قبر د عذاب لپاره ډیر اسباب دي. یو څو سببونه موږ کوشش وکړو چې دلته بیان کوم د خاطر چې موږ هم تزان وسات او که څوک دا خبره واوري والله ذهن ته ورخته کی عمل به وکي دا غي د لپاره هم د نجات ذریعہ یو چې سبب د عذاب د شرک دی. کوم سړی چې مشرکی نو د دې انسان د مرګ نه وروسته مسلسل عذابونه دي بلکې د ځن کدن نه شروع دي او ملائک چې راځي هم د په ډیر عجیب شکل کې راځي ډیر هیبتي شکل کې راځي خطرناک شکل کې راځي. باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم لاسونه ورغزولي دا ساګان مراو بس او د صاحب تختی را تختی ځکه انسان چې یې راواخلي نو سای یو طرف ته بل طرف ته روح یو طرف ته بل طرف ته منډي وای خو اخو الله را لګیلی دي اخو ماهرین دي لکه قصابان چې په یو سر باندې غټ غوي رار دی او لالیه نسی ماهرین دی اغینا روح نشي پټېدل روح راو باسي اخرجوا انفسکم ډیر په سختۍ راو باسي او دا غینا روس دیتا رب العالمین عذابونه مقرر کې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الله وسار ما خام یعنی هر وخت دی تور راځي پور سي زلکیږي دور عذاب ته متوجه دي ويوم تقوم الساعه قیامت پورې بدا عذاب دیتا په دغه کند کې په دغه خاور کې وي په دغه سین کې ده که په دغه هوا کې ده که په دغه ځنګل کې ده اگر کدا د مالګي په غر کې مالګه شوی میکنه نو الله پیژني الته الله رانیس دې خاطر موږ او تاسو د شرک او د کفر نه الله ته بار بار توبه وباس چې الله د شرک نه مې وساتي د کفر نه مې وساتي د باباګانو د مدد نه مې وساتي زما باباګانو نه مدد غواړم منجورانو نه مدد غواړم زیارتونو نه مدد غواړم قبرونو نه مدد غواړم خاص قبر ته سفر کوم د خاص حاجت د پوره کولو لپاره دا خلک چې نو دا د الله په عذاب گرفتار دي هم دنیا کې هم آخرت کې د وجه نه که تاریخ سره وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راته نو د هندستان په ځمکه باندې تقریبا د 3 میلیونو خدایانو بندگی کېدله د 3 میلیونو خدایانو هغه یو وخت کې نه پکاري یو وخت کې د خلکو ته څه حاجت پورا نه کوم د دې ذکر روان نه او الله فرمایي کله نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك دي کافر لمزور کوم دي مسلمانان لمزور کوم اسی زیارت لاړ شي اسی قبر لاړ شي اسی طوافونه د بل شي نه وږي اسی بل چاته چغي وای الله وي ورکوم زه اولاد غواړي زه ول ورکم روزي غواړي زه ول ورکم مالداري غواړي زه ول ورکم دې د وجنه عزتمند شرک د دینه باید مسلمان هر وخت الله ته توبه وباسي